بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو سلامونه او نیک هیلې. تاسو ټول ته معلومه ده چې موږ پی وی اس 2.0 باندې کار کوو. پی وی اس پاورفل ویډیو سرویسز 2.0 نن د دې لومړنۍ ویډیو ده ملګرو زه دا ریکارډ کومه. په دې کې موږ تاسې پوهیږو چې د کمپیوټر ډي ټي پي کوم پروګرام چې موږ لرو ډیجیټل ټیکنالوژي پروفیشنل، دا پروګرام چې دی شپږ میاشتنی پروګرام دی، 6 months شپږ میاشتې پروګرام دی. په دې پروګرام کې موږ هڅه کوو چې زده کوونکي د کمپیوټر د ټیکنالوژي سره بلد کړو. هغوی ته دا ووایو چې د کمپیوټر ټیکنالوژي زده کړه زموږ ستاسو دپاره اساسي رول لوبوي. نو په همدې خاطر لومړنۍ میاشت کې موږ او تاسې د کمپیوټر اساسات وایو چې دا پروګرام نن د دې ریکارډ شروع کیږي، او همدارنګه موږ تاسې ورسره وینډوز 10 وایو. په وینډوز 10 کې موږ تاسې دوه خبرې کوو، یا دوه قسمه موږ تاسې دوه برخو باندې د وینډوز 10 پروګرام موږ تاسې ویشو. لومړی په دې کې د وینډوز بیسکس دی، او همدارنګه دویم چې دی اډمنسټریشن دی. په دې دواړو باندې موږ تاسې فعالیت کوو. نو راځو موږ تاسې نن ورځ د کمپیوټر اساساتو په اړه باندې خبرې کوو. لومړنی درس چې په نن موږ تاسې وایو هغه د کمپیوټر یو عنوان لرو، کمپیوټر څه شی دی. کمپیوټر څه شی دی، په دې باندې خبرې کوو. موږ دلته یو تعریف لیکلی دی. کمپیوټر یو برقي ماشین دی چې لاندې وظیفې ترسره کولی شي. لومړی د ډیټا قبلول، دویم په ډیټا باندې عملی کار کول یا په ډیټا باندې عملیه اجرا کول، دریم د نتیجې ښکاره کول، څلورم د ډیټا ساتل یا د ډیټا ثبت کول. تاسو وګورئ موږ په ټولو کې ډیټا ذکر کړی، ډیټا یا د ډیټا ښکاره د نتیجې ښکاره کول او د ډیټا ساتل. نو ښه خبره ده چې موږ تاسې لومړی څه وپېژنو، ډیټا باندې کار وکړو. ملګرو ډیټا څه شی ده؟ په دې باندې چې موږ تاسې ځان پوه کوو، یو دوه جملې زه دلته لیکم. جملې څخه مخکې دې خواته لیکم انفورمیشن او دې خواته لیکم ډیټا. ډیټا څه ته ویل کیږي، انفورمیشن څه ته ویل کیږي. انفورمیشن موږ تاسې وایو معلومات. البته دا څیزونه چې زه څېړم دا د ټیکنالوژي په بنیاد باندې څېړم، یا موږ تاسې چې په دې باندې خبرې کوو د کمپیوټر په بنیاد باندې خبرې کوو. انفورمیشن یا معلومات، او ډیټا څه ته ویل کیږي، ډیټا ویل کیږي خام معلومات. انفورمیشن او دې طرف ته څه لرو، خام معلومات لرو. انفورمیشن معلومات داسې څیزونو ته ویل کیږي چې هغه معنا ولري یا مفهوم ولري، او ډیټا چې ده دا کافي اندازه مفهوم نه لري. د مثال په ډول زه یو لنډ مثال تاسو ته در کومه. که یو طرف ته موږ تاسې وګورو، زه یو مثال لیکم، I student. دا ما ګډ وډ لیکلی ده. په دې باندې اوس زه عملیه اجرا کوم، او دې طرف ته به د دې زه نتیجه راوباسم. نتیجه به یې څه لاسته راشي؟ نتیجه به یې لاسته راشي چې I am، دلته به او لیکو، I am a student. تاسو ولیدل چې په دې باندې چې مفهوم یې نه درلود، دې ته څه ویل کېږي، دې ته ویل کېږي ډیټا. مفهوم یې نه درلوده، I am a student. په کمپیوټر کې موږ تاسې لیکو په کیبورډ کې I am a student. په دې باندې عملیه اجرا کېږي او موږ ته په سکرین باندې دا څنګه کېږي، معلومیږي. دې ته ویل کېږي انفورمیشن. صحیح شو؟ په دې باندې مو ذهن خلاص شو. بیرته راځو موږ تاسې خپل دې درس ته. دلته وګورئ ملګرو، کمپیوټر یو لومړی څه کوي، ډیټا قبلوي. یعنی مطلب د دې دا ده چې کمپیوټر ته باید موږ تاسې ډیټا ورداخله کړو، یا دې ته موږ تاسې وایو چې ډیټا انپوټ. کمپیوټر ته باید ډیټا څنګه شي، ورداخله شي. یعنی موږ تاسې باید یو څه کمپیوټر ته خو ورکړو، که نه همداسې نه چې ټوله ورځ مو ایښې وي. موږ باید یو څه دې ته ورکړو، دې ته ویل کېږي ډیټا انپوټ. ډیټا باید دې ته داخله شي. کله چې ډیټا داخله شي کمپیوټر په هغې باندې کار کوي. دې ته ویل کېږي ډیټا پروسیسینګ. کله چې
کمپیوټر ته موږ ډیټا ور داخله کو، په هغې باندې کمپیوټر په داخل کې کار کوي او بیا موږ ته د دې نتیجه ښکاره کوي. دې ته ویل کېږي ډیټا آوټپوټ. موږ ته باید د دې نتیجه څنګه شي؟ ښکاره شي. او کله کله موږ تاسې غواړو چې دغه ډیټا خپل ځان سره په کمپیوټر کې ثبت هم کو، نو دې ته موږ تاسې څه وایو؟ سټوریج ورته وایو. کمپیوټر ملګرو نارمل دا 4 کارونه کوي. ډیټا باید موږ کمپیوټر ته داخل کو. کله چې مو ډیټا ورته داخل کړله، کمپیوټر په هغې باندې پروسس کوي، عملیه ور باندې اجرا کوي. او دریم موږ ته د هغې نتیجه خو ډېر زیات مهم څیز دی. که چیرې موږ ته کمپیوټر نتیجه ښکاره نه کړي، نو بیا خو اصلي مفهوم د منځه ځي. نو موږ ته څه کوي؟ نتیجه ښکاره کوي. 4 ډیټا سټور کوي، ساتي یې. ثبت کول ډېر زیات مهم دي. موږ تاسې اکثره په کمپیوټر کې خپل شیونه ثبت کوو که نه؟ نو دا زموږ ستاسې د کمپیوټر عمومي مفهوم دی چې په دې درس کې موږ تاسې وپېژنده. زه به انشاءالله هڅه کوم چې دا ویډیوګانې ډېر زیات خلاص، ډېر زیات لنډې، ډېر زیات په بهتر ډول سره، تر څو موږ تاسې په کمپیوټر باندې صحیح پوه شو. دغه ټکنالوژي چې زموږ ستاسې په مخ کې پرته ده، د دې نه سالمه استفاده وکړو، خپل ژوند پروډکټیو کړو، خپل ژوند کې ترقي رامنځته کړو.